ګوره اکثر په ماشومانو کې او خاص کر په زنانو کې د وینې کمی ډیر زیات دی. لکه خپل ماشومان ډاکټر له بوځي دته وایي څه مسله ده یاره جي دکې د وینې کمی دی. بیا خصوصا زموږ زنانه هغه چایلډ بیرینګ ایج ولا چې چا حمل پریګننسي هغې نه بعد ډیلیوري ماشومانو ته پی ورکولو دا څیزونه دغه زنانو کې اکثر د وینې ډیر زیات کمی راځي. اوس دا د وینې کمی ولې راځي؟ پاکستان کې د وینې د کمی د ټول نه اهم وجه چې کم ده د فولادو کمی دی. لکه زموږ خوراک کې فولاد هغسې شته نه، زموږ خوراکونه هغسې دي نه چې موږ دا شنې سبزیانې وخورو، دا ساګونه وخورو، دا چکندر شولو، اپل یعنی مڼه د دې استعمال وکړو. په دې کې ډیر زیات مقدار کې آیرن یعنی فولاد شته. اوس که دا مونږ استعمالو لکه نن سبا د پالک ساگ سیزن دی، نو که پالک مونږ خورو هغې نه مونږ ته دومره مقدار کې فولاد راځي چې مونږ کې به هیڅکله هم د فولادو کمی او بیا دې د وجې نه د وینې کمی رانشي. نو زمونږ په زنانو او ماشومانو کې د وینې کمی اهم وجه چې کم ده هغه اکثر د فولادو کمی وي. وجه دا ده چې د سبزیانو استعمال نه کوي. ماشومانو ته که ته ساگ کیدي هغې د ساگ نه منډې وهي. خوراکونه یې داسې دي چې آرټیفیشل خوراکونه دي، په هغې کې ورته فولاد، وایټامین سي، بي کمپلیکس دا څیزونه ملاویږي نه. نو د هغې د وجې نه زیاتتر زموږ ماشومان او زنانه د وینې د کمي شکار دي.